السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې مؤمنانو ته ترغیب ورکوي چې تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم محبت وکړي او له ده سره مینه وکړي او له ده متابعت وکړي. د سورة آل عمران 11 آیات. د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مینه پر مؤمن باندې فرض ده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مینه او محبت انسان ته ګټه رسي او انسان ته نجات ورکوي. پخوانو امتو ته الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک په مینه او په محبت باندې نجات ورکړی ده. نو چې موږ د ده امتیان یو او پر ده باندې عقیده د رسالت لرو چې د الله جل جلاله نازولی نبي دی، د الله په ټولو نبیانو کې افضل نبي دی او موږ قائد دی او زموږ پیشوا دی او زموږ تر اهل او تر اولاد او تر مور تر پلار تر ټولو را تتیر دی او ټول دی د ده په بلا کې قربان سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم ته به صحابه کرامو داسې القاب و الفاظ استعمالول چې یا رسول الله زموږ مور او پلار دی تر تا قربان سي. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم محبت نجات او د خلاصون لار ده. وکان رجل فی بني اسرائیل، په بني اسرائیلو کې وایي یو ځوان ډېر ګناهګار و، حتی 100 کاله یې د الله جل جلاله په معصیت کې تېر کړل. پخوانو امتو ته الله جل جلاله ډېر عمرونه ورکړي. نو کم وخت چې دی مړ سو، هغه قوم هغه خلکو دا د ده د بدو اعمالو په خاطر باندې راواختی پر انبار باندې وغورځاوه. فاوحي الله تعالی الى موسی علیه الصلاة والسلام. الله جل جلاله موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې ورسه هغه ځوان له هغه ځای څخه راواخه، غسل ورکه او لمونځ ورکه او تطبین او تجهیز یې وکړه. موسی علیه السلام څه یا رب ان بني اسرائیل شهدوا انه عصاک. یا رب بني اسرائیل پر دې شاهدان دي چې ده 100 کاله ستا نافرماني کړې ده، 100 کاله یې ستا په بې اطاعتي کې دا ژوند تېر کړی دی. الله جل جلاله څه ورته وایي؟ ويا موسى عليك الصلاة والسلام كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد واسمه في التوراة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكم وقت بدأ توراة وغراوة د توراة تلاوت بكاوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نم في التوراة كأحمد صلى الله عليه وسلم. نو هغه نوم بیا مچکی او هغه تورات بیا پر سترګو باندې کښېښوی. الله جل جلاله موسی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا موسی علیک الصلاة والسلام زما د حبیب محبت یې کړی دی او زما د حبیب احترام یې کړی دی. ما دغه د 100 کلو ګناهونه ټول معاف کړ او بخښه مې ولره وکول. وزوجته 70 حرا، او یا حرمي الله جل جلاله وای په نکاح باندې ورکړ. تفسیر روح البیان جلد 1 سورة الاحزاب صفحه 115. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم محبت زموږ د پاره نجات دی. چې بني اسرائیلو ته الله جل جلاله نجات ورکاوه، نو موږ ته به څنګه نجات نه کړه؟ باید موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم مینه په ځان کې راولو او د ده محبت په ځان کې راولو. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي که د 4 شانو دعوه چا کوله او 4 شانې په ځان کې نه راوستل، فهو کذاب، هغه درواغجن دی، هغه درواغ وایي. ومن ادعا حب الجنة، کچا محبت ته جنت کاوه چې الله ما ته جنت راکه او د جنت هوادار و، خو دا عمل نیک نه کاوه، طاعت الله یې نه کاوه، فهو کذاب، دا درواغجن دی، دا درواغ وایي.
ومن أدى حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم چا دا دعوا کوله چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مینه لرم ولم يحب العلماء د علماء والفقراء د مسکینانو سره محبت نه درلودي فهو کذاب دا دروغجن دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه که انسان په سینه کې لري هغه باید د علماء سره مینه ولري او د فقراء سره مینه ولري آیا موږ یو فقیر ته لور کړی دی یو فقیر سره مقربت کړی د فقیر لور هم نه غواړو وای دا مسکین دی محبت خو نسته د فقراء او د علماء او د انسانانو په سینو کې نو دغه څوک وای دروغجن دی چې د فقراء او د علماء محبت نه ساتي دې دوه خلکو ته الله جل جلاله یو معنوي سرمایه ورکړې ده پټه سرمایه ده دا د ډالرو او د بزنس او د کالارو او د افغانیو او د ریال او د دنانیرو د دراهمو سرمایه نسته له دوی سره د دې سره د آخرت سرمایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د داسو خلکو سره په ژوند کې ملګرتیا وکړئ داسې خلک شناخته کړئ داسې خلک قریبان کړئ چې په ورځ د قیامت هغه د دې قرابت او هغه د دې شوالي تاسو ته ګټه ورسي د دې سره یو عظیمه سرمایه ده ومن عدا الخوف من النار که چا دعوه د دې درلوده چې زه له اور څخه بیریږم د دوزخ څخه بیریږم خو د معاصي او ګناهونه نه پرېښو دغه سړی نو کذاب او دروغجن دی ومن عدا حب الله تعالی که چا دا دعوه کوله چې زه د الله محبت لرم د الله سره مینه لرم خو د الله جل جلاله چې مصیبت پر ده باندې نازل کړي د هغه شکایت کوي دغه نو الله جل جلاله محبت نه لري ځکه علامة المحبة موافقة المحبوب علامه د محبت دا ده چې د چا سره محبت لري د محبوب موافقه به کوي چې محبوب څه وایي هغه به کوي که څوک عاشق وي هغه چې بیا معشوق هر څه ورته وایي هغه به عملي کوي ایا موږ د جانان محمد صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم عاشقان که عاشقان یو هغه راته وایي ژره پرېږده که عاشقان یو هغه راته وایي زما امتی پړونه پر سر که حجاب وکه ستر وکه د نامحرومو خلکو څخه اجتناب وکه موږ کړي دي نو الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم محبت رانصیب امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي و ان البعیر اذا سکر اوښ چې په خپله مستي کې راسي د پسرلي په مستي کې راسي تاسې خو نو ټول هغه نوي خلک یاست هغه اوښان هغه څه پېژنئ امام غزالی رحمت الله علیه وایي اوښ چې په خپله مستي کې راسي 40 ورځې خوراک نه کوي او که پر ده باندې ډېر غټ بار کښېږدي هم یې وړي ځکه چې د ده په سینه کې د خپل محبوب او د معشوقې چې هغه اوښه ده د هغې محبت راپارېدلی وي هغه په درانه بار بیا نه پوهېږي هغه خوراک بیا نه کوي چې یو حیوان د خپل محبوب بي په خاطر باندې دومره په عشق او دومره په سکر کې راځي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه باندې یو سنت نسو راژوندی کولی یو سنت نسو عملي کولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر باندې هغه موږ ښه کار نسو کولی نو آیا دغه زموږ د محبت علامه ده او که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه ډېر لري یو خو الله دې موږ زندګي کړي امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي د مجنون څخه پوښتنه وسوله ما اسمک نوم دې څه دی ده ورته لیلا وقیل له یوما یو ورځ یو چا ورته وویل لیلا خو مړه سول ماتت لیلا دی څه ورته وایي ان لیلا فی قلبي لم تموت انا لیلا لیلا زما په زړه کې ده لیلا نه ده مړه سوې زه لیلا یم
خو د ده په سینه کې د لیلا عشق و. که موږ په سینه کې د محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم عشق راولو، بیا به موږ په ژوند باندې پوه سو، بیا به موږ له قبره ولې بیریږو، بیا به موږ د آخرت د هغه عظیمې ورځې څخه ولې په وهم کې یو، خو دلته به په سینه کې عشق پروت وي. مر یوما علی دار لیلا، مجنون وخت وای روانو د لیلا پر سرای تیرېدی، د لیلا د سرای سره تیرېدی. فنظر الى السماء، اسمان ته کتل. فقیل له یا مجنون لا تنظر الى السماء، اسمان ته ما ګوره ای لیونه، ولكن انظر الى جدار لیلا، د لیلا د سرای او دروازو ته ګوره، د لیلا د سرای او دیوالو ته ګوره. دی څه ورته وایي؟ وایي زه په ستورو باندې کفایت کوم چې د دغه ستورو رڼا به په لیلا باندې مشتي. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي منصور حلاج رحمت الله علیه چې بندي کړول سو. منصور حلاج رحمت الله علیه کتاب بیا ان شاء الله الرحمن په وخت سره درته وکړو چې هغه یو عاشق فانی فی الله، خو هغه د محبت او د معرفت اسرار رالت کړل، د زمانې علماو پر هغه باندې فتوا د مرګ ورکړه. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک طبخ علما رالو چې منصور خو داسې خبرې کوي چې هغه د ارتداد او د کفر خبرې دي، ده فتوا نه ورکوله چې مړ یې کړي. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک ورته وویل چې هغه د طریقت په چپانه کې دي، هر وخت کې د شریعت چپانه واغوسته بیا به دستي دسخط وکړي. جنید بغدادي رحمت الله علیه مبارک د جمعې لمانځه ته را روان و، علما کرامو هغه د زمانې هغه خط ورته کښېښوی چې د منصور په حق کې ده ورته دسخط کړي. دا اسرار دي، په دې باندې هر سړی نه پوهېږي، په دې که ملا صحیح کې ښویل کېږي. دا چې مکتوبات امام رباني رحمت الله علیه مبارک سړی وګوري او مثنوي شریفه سړی مطالعه کړي او رساله القشیریه سړی مطالعه کړي او احیاء العلوم د امام غزالی رحمت الله علیه مبارک سړی مطالعه کړي او حدیقة الندیه سړی مطالعه کړي او تنبیه المختارین د امام شرانی رحمت الله علیه مطالعه کړي او انوار قدسیه د امام شرانی رحمت الله علیه مبارک مطالعه کړي او منان الکبرى د امام شرانی رحمت الله علیه مبارک هغه مطالعه کړي او کمیت کړي او نور دغه رنګه مهم کتابونه سړی مطالعه کړي، بیا په دې باندې پوهېږي. په منصور حلاج یې 18 ورځې بندي کړي. فجاءه الشبلي رضي الله تعالی عنه، شبلی رحمت الله علیه مبارک ورته راغلی، یا منصور ما المحبت، محبت څه دی؟ منصور څه ورته وایي؟ وایي له ما څه نن ورځ پوښتنه مه کوه، سبا پوښتنه راڅه وکړه. سبا ورځ چې راغلی منصور چې له سجنه او له بندیخانې راویستی او هغه لره دار د راځړولو راوړي چې دی قتل کی وی وزنی. مر شبلی بین یدیه، شبلی رحمت علیه د مخ ته راغلی. منصور څه ورته وایي؟ یا شبلی المحبة اولها، د محبت اوله نتیجه هغه سوځل دي، اخر قتل دی. او امام غزالی رحمت الله مبارک وایي صداقت په محبت کې، په عشق کې محبت چې ته څنګه عاشق، چې ته پر یو چا عاشق یې، پر الله عاشق یې، د الله پر رسول عاشق یې، دا د عشق علائم به کم یي. کلام د حبیب مختار کې علی کلام غیره، که موږ پر الله عاشقان یو نو باید د الله کلام موږ پر سروز او د الله کلام موږ پر نور شانو باندې باید مختار کو. خو له بعد مرکز موږ د الله د کلام د تلاوت ځای فیسبوک او ګوګل او یوټیوب ونیوي او مجلس د حبیب مختار کې په مجلس د غیر باندې که موږ پر الله عاشقان یو، د الله مجلس خو مسجد دی، د الله سره مجلس خو د قرآن تلاوت دی. او په عشق کې وفا دا ده چې رضا د حبیب مختار کې پر رضا د غیر باندې. نو الله جل جلاله د مشهد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم محبت او مینه را نصیب کړي. امام غزالی رحمت الله علیه مبارک وایي که څوک د درو شانو دعوه کوي خو له د درو شانو څخه پاک نسی، فهو مغرور، دغه خطا وتلی دی.
او که څوک دعوه کوي چې زه د الله د ذکر حلاوت او خوند په سینه کې غواړم، د عبادت خوند زما سینې ته راشي، وهو یحب الدنیا، د دنیا محبت کوي، د دغه سړي و سینې ته د الله د ذکر د الله د عبادت ذایقه نشو کېږي. او که چا دعوه کوله چې زه اخلاص په عمل کې غواړم، ويحب تعظیم الناس له، او د محبت کوي چې خلک دې ماته عزت راکړي، زما احترام دې وساتي، او د اخلاص دعوه کوله چې زه مخلص یم په عبادت کې، دا خو نو مغرور دی. او که چا محبت خپل خالق کوله او د هغه ور رضا ته ځان کوي تسلیم، دا خو نو مغرور دی. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسيأتي زمان على أمتي، زما پر امت به یو زمانه راځي، يحبون خمسا وينسون خمسا، پنځه شیانو محبت به یې په سینو کې راسي، پنځه شیان به یې کړي. يحبون الدنيا، د دنیا محبت به واخلي، وينسون الآخرة، آخرت به هرسي، هغه مشکل واقعي. هر سړی کوشش کوي چې د دنیا ژوند څنګه سم کړي، ولیکن د آخرت فکر نشته. ويحبون المال وينسون الحساب، د مال، د ډالرو، د ریال، د دراهمو کوشش هر انسان کوي چې ډیرې کړي، خو حساب یې هیر دی چې د الله جل جلاله په حضور کې بیا حساب ورکوو. خو محبت د خلکو شروع کړي، محبت د خالق کې هیر کړي، د مخلوق په محبت باندې مبتلا شي. ښځه د خواهشاتو او نر د خواهشاتو په محبت باندې مبتلا شي. ويحبون الذنوب، د ګناهو محبت کوي، خو توبه بیا هیر کوي. ويحبون القصور، د بنګلو محبت کوي، خو قبرونه بیا هیر کوي. منصور بن عمار یو ځوان ته وایي نصیحت کول، یا شاب، ای ځوانه، په خپله ځواني باندې مه غره کېږه. فکم من شاب اخر توبته، څونو ځوانانو توبه وځنډوله، خو لیکن په غفلت کې له دنیا څخه ولاړل. هغو ځوانانو به ویل اني اتوب غدا او بعد غد، و د رئیس ښه سپین ږیره چې بیا باج ته ولاړ شي توبه به وکړي، هغه په دغه غفلت کې به مړه شول. فصار في جوت القبر، د قبر مابینځ ته ورغلي، لا ينفعه مال ولا عبد ولا ولد ولا اب ولا ام، قال الله تعالى عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون. الله جل جلاله وایي یوم هغه ورځ در په یاد کې، لا ينفعو چې ګټه نه رسوي، مال او مالونه سرمایه، ولا بنون او نه اولادونه، الا ما سوا هغه انسانان چې په قلب سلیم سره راسي. اللهم ارزق لنا توبه قبل الموت، الا توبه مخکې تر مرګ موږ ته رانصیب کړه. الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم من راکړي. بشر رحمت الله مبارک کوي، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب ولیدی. بشر حفی لطف شي ګرځېدی، ولاد الله فرض دي، خو الله په قرآن کې راته وایي وجعلنا الارض فراشا، الله پر فرش باندې وایي زه له ګوټو سره نه ګرځم، زمانه بزرگ. نو د مبارک وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب ویل دی، و درته یا بشر اتدری بما، ته خبره په څه سره الله دومره پورته کې په دې خپل زمانه په علماو کې. قلت لا یا رسول الله، زما مور پلار دې تر تا قرباني نه پوهېږم یا رسول الله چې دا دومره مقام ماته څنګه راکول شو، په څه وجه؟ وای درته بخدمتک للصالحین، للصالحین، د صالحینو خدمت یې کوه، د نیکانو خدمت یې کوه. ونصیحتک لاخوانک، و خپلو ملګرو او خپلو ورونو ته دې نصیحت کوه. او محبت زما د صحابه کرامو کوه، او متابعت زما د سنت کوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا سنتي، که چا زما یو سنت را ژوندی کړي، قد
احبني د زما سره محبت وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم من احبني که چا زما سره محبت وکي کان معي فی یوم القیامة فی الجنة، کان معي فی یوم القیامة فی الجنة، دی به زما سره په جنت کې په ورځ قیامت. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، ټول امت په جنت ته ولاړ شي ما سوال خلکو چې منع وکړي. صحابه کرام ورته یا رسول الله من یا ابا منع به څوک وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم من اطاعني دخل الجنه، که څوک زما اطاعت وکړي جنت ته به داخل شي. ومن عصاني، که چا زما نافرماني وکوله نو هغه منع وکوله، زما د محبت څخه یې منع وکوله. نو الله جل جلاله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک پیروي را نصیب کړي. الله دې د محبت را نصیب کړي. الله دې د شکر توفیق را نصیب کړي. د شکر وکړو الله دې سیدا په مشتدي څنګه نبی را کړی دي، مشتدي څنګه نبی را کړی دي، او موږ دې څنګه امتیان پیدا کړی. ان رجلا اشترى غلاما ويسړي مرې رانیوي. هغه مرې ورته وویل زه 3 شرط لرم، ما به د لمانځه څخه نه منع کوې چې وخت یې راسي، او د ورځې سهار کار راباندې کوې، د شپې بیا کار مه رالره، او 3 ما ته یو ځای کوټه راکړه چې بل څوک له ما سره نه وي. فقال له الرجل لك هذه شروط، دا 3 سره شرطونه دي منم. نو بیا هغه سردار هغه خان ورته وویل انظر فی البیوت، په کور هو کې وګوره، په خونه کې وګوره، چاره خونه دې خوښ شوه هغه ستا. وایي دا یو زړه سپېره خونه پیدا کړل، بس دغه یې زما. هغه ورته وویل چې تا څنګه خراب خونه پیدا کړې مرې؟ ده ورته وویل دغه مرې ته نه یې خبر چې په خرابو کې خزانې دي. ده به وایي د ورځې عبادت د بادار خدمت کو، د شپې بیا د الله جل جلاله عبادت کو. یو وخت دغه خان او دا سردار ګرځي هغه حجرې ته چې ورزندې سولو، په هغه کې یو رڼا ده. وهو ساجد پر سجده پروت ده، وعلى رأس قندیل من النور، پر سر باندې یو رڼا د اسمانه څخه رانازله سوې. هغه غلام مناجات کوي د الله جل جلاله څخه، الله سره مناجات کې لګیا دی او جاری. و الهی او یې بادار زما په ما دي حق ستا، او زه دې مړی کړی یم په دنیا کې، یو بادار دې بل را کړی دی چې زه مړی یم. نو د ورځې د هغه خدمت کوم او د شپې ستا خدمت کوم. که هغه نه وای ما به ټوله شپه او ټوله ورځ ستا په خدمت کې یا ربه مصرف کړی وای. سردار ورته ګوري تر سهاره پورې پر سجده پروت. سهار هغه به سردار و خان راغلی و خپلې ښځې ته وویل چې دا یو عجبه کیسه ده. 2مه شپه سردار او ښځه دواړه راغلل ورته ودرېدل. چې د ده حالات یې ولیدل، سردار و ښځې ته وویل چې دا خو ډېر نیک عابد سړی دی، د دوی په خبرو باندې هغه مرۍ اګاه سولو، سترګې یې راواړولې. هغه د ده سردار او د هغه بیبي ورته ولاړ دي. هغه ځوان لاس پورته کړ، یا صاحب السر، ای صاحبه د اسرارو چې تا سره اسرار پټ دي، زما سر دې لڅ کړي و مخلوق ته. ولا اريد حیاتي بعد ما عشت اخره، زه له دې وروسته بیا ژوند نه غواړم. فخر الغلام میتا، ځوان دستي د هلته پر سجده باندې مړ شو. مقاصد القلوب. صفحه 40 بیا 55 باب نمبر 9 باب فی المحبت. نو نجات هغه چا پیدا کړي چې آخرت برابر کړي. عاقل هغه څوک دی چې آخرت برابر کړي. زموږ خو ځوانان او زموږ خویندې او زموږ ورونه معاشري هیله کړه
چې په دې سوچ کې د څنګه ځوان به پیدا کوم، څنګه خریلی به وي، څنګه پیشین به وي، څنګه پتلون به وي، څنګه به زما سره دیموکراسي کوي، څنګه به زه ازاده او حره ګرځم، پر ما به د اسلام هېڅ قید نه وي. ځوان په دې فکر کې دی څنګه عیاش نجلۍ به غواړم، څنګه ژوند به ورسره کوم، څنګه ساټ سنباټ به وي. خو لیکن ژوند دا ژوند نه دی. په دې لږ ژوند باندې ابدي ژوند محترمینو مه خرابوئ. هغه ابدي ژوند سم کړئ. دا دنیا کې که سړی 1000 کاله عمر ولري خو د آخرت و ژوند ته یوه ساه کښلي دي. الله دې زموږ ستاسو محبت د هر شي سره وي، د هر شي سره چې زموږ ستاسو محبت وي، الله دې د الله د رسول په محبت باندې را بدل کړي. الله دې د الله د رسول محبین په سترګو کې محبوب راته وګرځي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.